Let's get together. Let's get together. راځئ چې یوځای شو. Let's get together. Let's meet up. Let's meet up. راځه چې ملاقات وکړو. Let's meet up. Let's see each other. Let's see each other. راځئ چې یو بل وګورو. Let's hang out. Let's hang out. راځه چې بیرون گپ شپ وکړو. Let's hang out هغه وخت ویل کېږي چې کله څوک دعوت کوي بیرون ته یا د باندې ځای ته چې گپ شپ ولګو. دا ټولې جملې هغه وخت موږ کاروو کله چې موږ غواړو ملاقات وکړو یو بل ووینو. اکثره دا جملې کامن دوستانو کې استعمالیږي چې ملاقات کوو یا یو بل وینو سره. I wasn't prepared. I wasn't prepared. زه چمتو نه وم یا زه تیار نه وم. You surprised me. You surprised me. تا زه حیران کړم. You surprised me. He looked surprised. He looked surprised. هغه حیران ښکارېده. I was amazed. I was amazed. زه حیران وم. Surprise او amazed دلته یو معنا ورکوي یعنی حیران کېدل.